د جلال اباد ښار لومړی ناحیې اړوند د ډاکټر ایمل شیرزي په کور کې موټر بم کې چاودېدونکو توکو چاودنه کړې. عیني شهیدانو انعکاس ته وویل چاودنه شاوخوا 7 بجې رامنځته شوه. دوی وایي چاودنه د چسپکې ماین له امله رامنځته شوه چې د ډاکټر ایمل شیرزي موټر ته ایښودل شوی و چې تر چاودنې وروسته موټر په بشپړ ډول له منځه تللی او اور یې اخیستی. زخمي پکې نه و، صرف هماغه یو دوی چې د غاشدار په بغل کې ویده و، دوی باندې شیشه غورځېدلې او په شیشه باندې زخمي شوی دی. نور جاني څه تلفات او څه دغه پکې نشته دی، صرف همدغه یو موټر یې سوځېدلی او دا کور دغه شو. سبا 7 بجې و، بس موږ ویده وو چې غړز وشو. غړز سره چې ووتو دلته بس دا ځایونه اور اخیستی و، سمدستي موږ ووتو، دا میپ مو باسلو، بیا ښه الفایر ورسېدو، بس اور بند کړو. 9 بجې وې چې د اوله ناحیه کلور په کوڅه کې د ډاکټر ایمل شیرزي په کور کې بم کې غوسل شوی او چسپکې او والوتو، بس مالي زیان ورسېد. او بل لور ته ډاکټر ایمل شیرزي وایي پخپله له هیچ چا سره دښمني نه لري او نه پوهېږي چې یا د برید پرې چا ترسره کړی دی. د مانځه او د اصل لپاره پاڅېدلو دغسې یو واقع وشو، یو قوي انفجار او مالي زیان پکې ډېر زیات اوښتی دی او نور الحمدلله ځاني زیان نشته او بس نه پوهېږم چې د چا کار دی، دا ما ته معلومات نشته. باید یادونه وشي چې ډاکټر ایمل شیرزي په ننګرهار کې یو له داخله ډاکټرانو څخه دی. شاوخوا 7 بجې د جلال اباد ښار په اوله حوزه کې د ډاکټر ایمل شیرزي په کور کې موټر بم چاودنه کړې. داسې ویل کېږي چې دغه موټر ته چسپکې ماین ایښودل شوی و چې چاودنه یې کړې، خو یوازې 2 تنه پکې برسېرن ټپیان شوي دي، خو مالي زیان یې زیات ده. ودان مینوال، انعکاس راډیو تلویزیون، جلال اباد.